بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ده سورة البقرة 209 آیت ته رسیدلیو، 229 نمبر آیت ته. په دې اخرني آیتونو کې الله رب العزت د طلاق بعض احکام بیانول او بعض مسائل، او دا فائدې یاده کړي چې د الله رب العزت په هر حکم کې، په هر خبره کې حکمتونه، فائدې دي د دنیا او د آخرت. نو د طلاق دا مسله چې ده، دې کې د مؤمنانو دپاره خیر دی. کله د ښځې او د خاوند مسایل داسې ځای ته ورسي چې د هغې بل حل نه وي سوای د طلاق نه. دا طلاق دی دې دپاره چې په داسې وخت کې د حل یوه لار پرې راوځي. دې دپاره نه دی چې هسې صرف بیانېږي او په کتابونو کې به وي. نو طلاق دا مسله د دې دپاره چې په دې سره ورانې چې د ښځې او د خاوند منځ کې راغلی دی او د هغې حل نه راوځي، هغه پرې ختم شي. دې دپاره طلاق دی. نو ځکه د طلاق نه بوم جوړول نه دي پکار، نه به افراد کې نه تفرید. هغه خلک په غلطه دي چې په معمولي خبرو طلاق ورکوي، او هغه خلک هم په غلطه دي چې د خبرې د سره حل نه راوځي او دی بیا هم ووایي نه طلاق ورکول دا نشته. نه، طلاق بیا د څه دپاره دی په شریعت کې؟ هسې به بیانېږي په قرآن کې او په حدیث کې. نو دواړو طرفونو ته زیاتی دی. په معمولي خبرو طلاق د زیاتی دی، او حل نه راوځي د یو مسلې. ښځې او خاوند ژوند تنګ شوی دی، د دې نه ښه دی چې طلاق ورکړي. د ښځې هم الله یو لار راوباسي او د سړي به الله یو لار راوباسي. د دغې ژوند نه دا ښه دی چې دوی د مرګه پورې هسې یو بل سره ژوند تېروي او تنګ ژوند یې لنډ تنګ. د هغې د لاسه بچي هم چې دی هغه هم په یو عذاب کې پراته وي. نو دا یو مسله یاده کوي. طلاق صرف دې لپاره نه دی کتابونو کې وبیانېږي او قرآن کې وبیانېږي. د دې یو وخت وي، هغه وخت کې دې طلاق ورکول دا حرام نه دي. نه به دغه سړي ته سپک کتی کېږي. د یو سړي د ښځې سره جوړ نه راځي. ښځې مثال کې بد اخلاقه ده، بله مسله ده، بله مسله ده، یو لار نه راوځي او طلاق یې ورکړو، دې سړي ته به د عیب په نظر نه کتی کېږي، یا په سپک نظر. عفوا، داسې عیب پکې نه دی ده، نو ده ته به په سپک نظر نه ګوري. داسې داسې کار خو نه دی کړی چې د شریعت خلاف وي. څه شریعت خلاف کاري کړی؟ که ته وایې چې شریعت خلاف ته، نو بیا الله طلاق دا مسلې ولې بیانوي؟ او هغه سړی چې بې وجې طلاق ورکوي، په وړو وړو خبرو د حل لار راوځي، دی هم په غلطه دی. نو خبره دې باندې ختمه شوې ده چې رجعي طلاق د دوه پیرې دی. الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان. دوه پیرې طلاق هغه دي چې دې کې رجوع کېږي. نو یا په ښه طریقې سره ځان سره بنده که دا ښځه ویساته، یا په ښه طریقې سره ازاده که، تنګوی مه. دلته دا مسله یاده کوي، په یو ځای باندې 3 طلاق په یو مجلس کې ورکول دا غلطه طریقه ده او دا بدعت دی. بدعي طلاق دې ته وایي چې په یو ځای سړی ښځې ته وایي چې ته په 3 کاڼو طلاق کوي، ته 100 پیرې طلاق کوي، ته 1000 پیرې طلاق کوي. دا غلطه طریقه ده. ولې الله دا 3 طلاق یې ښودي دي؟ دا خو دې لپاره چې په منځ کې موقع راشي، ښځه خاوند سوچ وکړي. دا ځوان شیر به 3 4 او 1000 طلاقه په یو ځای ورکړي، بیا په مولیانو پسې ګرځي، او بیا هغه خپل مولیان پرېږدي، کومو چې ورته ویلي وي 3 هغه بیا پرېږدي، په هغو پسې ګرځي. که څوک ورسه لار راوباسي، نو بیا پکې نه خپل مذهب ته ګوري، نه پکې امام صاحب ته ګوري، او نه پکې مولوي صاحب ته خپل ګوري، خو اوس لار ول راوباسي. نو دا غلطه طریقه ده. ګوره، صحیح طلاق ورکولو طریقه څه ده؟ یوه
چې دا ښځه به د حیض نه پاکوي، حیض په دوران کې طلاق به نه ورکوي. دویم داسې طهر کې به یي، یعنې حیض نه بعد پاکه شوه چې کوروالی ورسره نه وي شوی. ځکه کله داسې هم کېږي، ګوره حیض دوران کې ولې طلاق مه ورکوه؟ د حیض کې کېدی شي د سړي د ښځې نه کرکه پیدا شي، ځکه طلاق ورکوي. نه الله وایي چې پاکه شي. که چې پاکه شي کوروالی ورسره وکړي نو کېدی شي زړی ته یې موړ شوی. نو الله وایي په داسې طهر کې، شریعت وایي داسې طهر کې به زکات عفوا طلاق ورکوي، په داسې طهر کې به طلاق ورکوي چې کوروالی پکې نه وي شوی. دوه مسلې شوي. دریم په یو مجلس کې به یو طلاق ورکوي، یو طلاق. نو طلاق د دې خبرو نه ګپ جوړول نه دي پکار. او په یو ځای درې طلاقه که زر طلاقی که یو لاکې او که سري دا یو طلاق حسابېږي په یو مجلس کې. عبدالله ابن عباس مشهور روایت ته په صحیح مسلم کې دی چې د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به درې طلاقه په یو ځای دا یو شمارل کېدو. دغه شان د عمر بن خطاب ابوبکر صدیق په دور کې او د عمر بن خطاب د دور خلافت په اولنیو ورځو کې بیا هغه چې کله دا طلاق ډیر شو نو هغه د یو اجتهادي فیصله وکړه چې درې درې واقع کېږي. او بیا بعضو علماو لکه امام ابن القیم او بعضو نورو هغوی دا ثابته کړې ده چې عمر بن خطاب بیا د دې نه رجوع کړې ده خپلې فیصلې. نو دا د هغې اجتهادي فیصله وه. او د رسول صلی الله علیه وسلم زمانه کې او ابوبکر صدیق زمانه کې درې دا به یو شمارل کېدو. او په دې نور هم دلایل دي، خو دا مقام د تفصیل نه دی. دې دپاره هغه عام ورځو کې چې کوم درسونه هغې ته رجوع وکړئ. یو سړی ښځې ته وایي ته به درې کاڼو طلاق یې، د یو طلاق ورکوي. په دریو څنګه طلاقېږي؟ ولې الله وایي الطلاق مرتان، طلاق رجعي دوه پیرې ده. ولې؟ چې د واپسۍ یو لار خو یي که نه، ګنجایش خو یي که نه. نو چې درې ته درې حساب کړو په یو ځای په یو مجلس کې، مجلسونه هم جدا نه دي، وخت هم جدا نه دی، نو خو تا خو هر څه ختم کړو. ښه اوس د مانځه نه بعد ته درې دېرش پېرې سبحان الله وایې، درې دېرش پېرې الحمدلله وایې، درې دېرش پېرې الله اکبر یا څلور دېرش پېرې الله اکبر. اوس ته مانځه نه بعد وایې سبحان الله درې دېرش پېرې، الحمدلله درې دېرش پېرې، الله اکبر څلور دېرش پېرې. وشو؟ نو څنګه دا وشو چې ته به درې کاڼو طلاق یې او دا درې ټکې دې درې حساب شي؟ داسې خو هم نه کېږي که نه. نو په درې هغه وایي چې سړی زر پېرې طلاق یې، دا به څو پېرې طلاق یې؟ زر پېرې به طلاق یې، سل پېرې به وایي ته طلاق یې. بعض بل چې طلاق ورکې نو خبرې ته سوچ سمج مخکې وروستو بیا وروسته ګرځي مولیانو پسې. او موږ پسې یاره که روزانه نه په دویم ورځ کې سره ماتي طلاق مې ورکړي دي جي، نو اوس نه یم پوه شوی په ځان. نو ولې داسې کار کوي چې وروسته بیا پښیمانه پي؟ ښه هلته مولوي صاحب ورته ووایي چې درې درې دي، نو اوس دی پښیمانه دی، غریب واپس کېده غواړي او لارې ورته بنده کړي. نو بیا ورته لار د حلالي کولی شي. هغه بل یو ناروا کار دی چې هغه ورته بیا کولاو کړي. زه به صحیح شو نیک عمله سړي ته واده کې بیا به هغه طلاق کې یو بیا یې ته واله. نو دی په بله ګناه کې اوس واقع کړو. نو پرون چې موږ دغه آیت وی اخره کې الله څه وایي؟ بل آیت کې هم راځي تلک حدود الله، دغه پولې د الله دي، فلا تعتدوها. الله د پولو نه اورېده نه دي پکار. مسله چې څنګه د شریعت کې حق شان په هغې عمل پکار دی. او د طلاقو نه ګپ جوړول نه دي پکار، دا وړې خبرې نه دي چې د بعضو د ژبې په سر د طلاق ټکی پروت. او زه خو کله نه کله سوچ کوم دې خبرې ته، کیدای شي یو پیر نه مې بیان کړي مې چې ښځه په طلاقو مه راټینګوه چې زه به طلاق درکړم، زه به طلاق. داسې دروند خوی استعمال کړه چې دا بغیر د دې طلاق د دې ټکي نه ستا قدر کوي او تا نه یېرېږي. داسې خبره شوه درکړم طلاق درکړم، دا خو ته به دې یېرې، یعنې دې نه بغیر هغه ستاسې قدر نه کوي. داسې دروند خوی استعمال کا، داسې ښایسته خوی استعمال کا.
چې بغیر د دې دمکیانو نه ښځه ستا قدر کوي، ستا احترام کوي او تا سره ښایسته ژوند تېروي. همیشه درز دروز او طلاق درکم او طلاق واله او طلاق دا مزه کوي. کېدای شي دغه کسان له مزه ورکوي دا کوم چې پکې عادت دي، ځکه چې کوم شي کې چې عادت شي چې دا نه بیا مزه نه کوي، چې دا درز دروز د روزانه د ده نه نو دله بیا ژوند مزه نه ورکوي، لکه څه چې دې ورک شوي وي چې ورسره عادت دي. دا پولې د الله دي. او ځکه حدیث کې راځي چې کله رسول صلی الله علیه وسلم په طلاقو کې د خلکو دا بے پرواهي ولیده، بے باکي ولیده، وی ایلعبو بکتاب الله وانا بین اظهرکم، تاسو د الله په کتاب پورې ټوغې کوئ، لوبې هم ته جوړې کړي دي، زه خو لا یم ستاسو په منځ کې وی. نو طلاق دا ګپ نه دی ګورئ. او رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې وی ان الله حد حدودا فلا تعتدوها وفرض فرائض فلا تضيعوها. الله پولی یخودی دا غینه ما وړئ. الله څه کارونه په موږ باندې فرض کړي دي هغه مه ضایع کوئ. وحرم محارم فلا تنتهکوها. بس کارونه حرام کړي دي هغې ته مه نږدې کېږئ. نو د الله د پولو په لحاظ کې، د الله د شریعت په لحاظ کې مسئلې بل حل نشتی، طلاق ته بیا شرعي سنی طلاق به ورکې په سنت طریقه باندې. نو دو طلاق وشو، په دوو کې رجوع کیږي، په دوو کې رجوع کیږي، دې ته رجعي طلاق ویل کیږي. دریم ته طلاق باین ویل کیږي چې دې کې طلاق ورکو نو بیا دا ښځه دې خاوند ته نشي راواپس کېدی الا چې په خپله مرضۍ بل خاون وکړي او هغه بل خاون هم په خپله مرضۍ وکړي او هغه بیا په خپله مرضۍ طلاقه کړي، نو بیا دا دې زوړ خاوند ته راواپس کېدی شي. دا مرضۍ دا ټکی پکې اورئ که نه؟ ښځې په خپله مرضۍ بل واده کړی دی، د هغې مرضي پکې وه، د هغې د مشر د ولی الامر د خاوند نه، د ده نه خو فارغه شوې ده. بیا هغه بل خاوند په خپله مرضۍ واده کړې ده، د دې خاوند ورسره سلینډ دی نشته چې راته یې واده که، دې زوړ خاوند بیا هغه په خپله مرضۍ پرېښودې ده، نو بیا دې خاوند ته راواپس کېدی شي. نور تفصیل به هم راشي انشاءالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن طلقها نكسرت طلاق وركو دريم طلاق، كسرت طلاق وركو خزي تدريم طلاق، فلا تحل له من بعد، نو حلالا نددا خزا ددد پارا ورستو ددينا حتى تنكح زوجا غيره، تردي چی نکاو کی دبل خاون سرا. فإن طلقها نكسرت دغ خاون طلاق ورکی دیتا، فلا جناح عليهما، ننشتی گناہ پدوانو باندی، ان يتراجعا چی یو بل ترا وگرزی پنکا سرا، ان ظنا ان يقيما حدود الله، کده دوانو گمانو چی پابندی بکی د پولو د الله، وتلك حدود الله، او دغه پولی د الله دی، یبینها لقوم یعلمون، چی بیانی داغه قوم د پارا چی پویگی، دا خبر دا خلکو د پاره دی. ایس جاهلی د پویدو کوشش نه کوي، که تو د ټول قرآن ختم کړي نو په داسې اثر کوي او ګوړه منګې. نو اوس دلته دا خبره یاده کوي چې دا هر څه به کېږي بغیر د دې زوړ خاوند د څه چل ول نه، او هغې ته حلاله ویلی کېږي. رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کی ہوئی، امام ترمذی، امام نسائی، امام احمد روڑ مشہور حدیث تھے
لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم لعنت ویلې. یو څو ښځې ذکر شوي دي چې را خال لګوي او دغه شان ویښته لګوي. مخکې دي والمحلل له، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم لعنت ویلې دی په هغه سړي باندې چې پردی ښځه حلالوي او په هغه یو باندې چې چاله حلالوي، په دواړو لعنت. یو مولوي صاحب پکې ویوي دا صحیح ده، لعنت خو ویلی شوی د کار خو شو که نه، یعنې څه خبره نه. الله رب العزت وایي وتلک حدود الله، دا پولې د الله دي ټوغې ته مه جوړوئ، او دی د الله به پولو پورې ټوغې کوي، کار خو وشو که نه. څنګه کار وشو؟ د څه شي کار وشو؟ دا کېږي نه د هغه وخته پورې. عبدالله بن عمر خواله یو کس راغی، امام بیهقي دا روایت راوړی، وی جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فسأله عن رجل طلق امرأته 3 فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه. ویو کس راغی عبدالله بن عمر خواله چې یو سړی د ښځې له درېیم طلاق ورکو، بیا د هغه ورور د دې ښځې سره واده وکړو. ولې؟ وایي چې د ورور دپاره یې حلاله کړي. نو آیا د دې اول دپاره وی حلاله شوه؟ هغه وی لا، نه، د دې سره ښځه نه حلالیږي الا دا چې په خپله مرضۍ د واده کړي او بیا دغه ورور د ده په خپله مرضۍ طلاق ورکړي، څه خبره راشي چل وشي، بیا ورسره واده کولی شي. دا د هغوی فتوی وي. او ځکه امام ترمذي رحمه الله وی د صحابه کرامو عمل هم په دقې باندې، دا د هغوی فتوا وه. عمر بن خطاب، عثمان، عبدالله بن عمر، دې ټول نه داسې اقوال نقل دي. علي بن ابي طالب، عبدالله بن مسعود، عبدالله بن عباس. او حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وی، امام ابن ماجه راوړی، الا اخبرکم بالتیس المستعار، تاسو ته هغه پیسه ونه ښیمه چې خلک یې د څه وخت دپاره به پیسو راولي. قالوا بلى يا رسول الله، دا څوک دی؟ التیس المستعار، وی هو المحلل، دا چې پردی ښځه حلالوي. د دې مثال د څه دی؟ د کم پیسه؟ کرایه وله ورکړي او دغه کار لی راولي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وی لعن الله المحلل والمحلل له، پرې دواړو باندې الله لعنت دی، او دا دوستوب دی. او ښځه غریبه دننه بوځي او هغې یعنې ماته یو علیم خبره کوله، وفات شوی د الله دې وبخي، هغه وی یو کسو هم دغه خلکو په دې لار باندې چې دا حلاله صحیح ده او دې سره ښځه حلالېږي او ده، نو هغه به دا کارونه کول. باقاعده بعضو پکې سینټرې جوړې کړي، حیا وله نه ورځي، مدرسې ته او جومات ته ورشي جوي دغه کوټه ده، حلالي دپاره دغه کوټه ده، ځان له اداره ده. چې ورشي هلته ټول دغه پیړسټي ده، تیس المستعار هلته ناستي. نو دغه کس بیا توبه ویستې او الله ورته هدایت وکړو. نو ما ورته ویل عجیبه قصه، یاره وی عجیبه قصه دا دی چې دغه شان یو کس زنانه راوسته چې یاره دا ما 3 طلاق ورکړي دي او دا حلالول غواړي او دا داسې، وی ما ورته ویل چې صحیح ده. نو هغه زنانه سره چې کله دی میلاوېدو وی ما ښکلوله، نو یې ما له مخ په سپېړه وو، وی چې زه ګوره زیناکاره نه یم، ګوره دا درنه ښځه غریبه روانه کړې ده دې لپاره. نو هغه یعنې دا چې ده ته راضي شوي دم دې لپاره چې د زوړ خاوند دپاره حلاله شي، نو زه ګوره زیناکاره نه یم، او په څومره غلط کار کې واقع شوې ده. د یو جاهل مولا د فتوې د لاسه او د یو جاهل خاوند د لاسه او د جاهلانو مشرانو د لاسه چې هېڅوک د دې مسلې نه دي خبر، نو دې سړي ته التیس المستعار ویلی کېږي.
او چې دریم طلاق واقع شو او تا ورکړی بیا څه قیسې کوي چې ښځه حلاله بس دی نو درې طلاقه دې ورکړو تا له خو شریعت ګنجایش در کړی دی یو ورکه سوچ وکړه بیا یې راواپس کړه دویم ورکه بیا یې دله موقع در کړی اوس دریم دې ورکړو بیا یې راواپس کړه تا ته هم ټوغه جوړه کړې ده که چېرته په دې فتوا عمل وشي چې درې طلاق په یو ځای یو حسابي دا جاخۍ به م ختمې شي او که چېرته جدا جدا م ورکي بیا هم حلاله په دې طریقې سره دا څه ده دا حرامه ده دا بېغیرتوب دی او یو سړی چې زړه کې ایماني غیرت وي هغه دا قسمه کارونه هغه نه مني ښه دا ښځه حلاله شوه هسې جدلا ویمه زه وایم ستا سره موږ ومنله بیا داسې ښځې سره ته څنګه میلاوېږي چې یو سړي له دې بولې او هغه سره کوروالی کړی چې کله علم ورسره هم نه وي او ضمیر هم مړ شي نو هغه سړی دا کارونه بیا کولی شي او دلته صرف دا م یاده کړي بله مسله د دې دویم خاوند سره صرف ملاقات نه دی ګورې حلالېږي په څه سره په کوروالي سره رسول صلی الله علیه وسلم وی حتی تذوقي عسیلته ویذوق عسیلتکی زنانه ته یې ویلو چې نه هله به حلالېږي تر دې زوړ خاوند دپاره تا سره کوروالی وکړي وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن او کله چې تاسو طلاقې کوي زنانه فبلغن أجلهن بس نږدې شي نیټې خپلې ته نیټه د څه شي ده عدت فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف نو وساتې هغوی لره په ښایسته طریقې سره یا یې پرېږدئ په ښایسته طریقې سره څومره ښایسته شریعت دی و مشکل من کې دی چې موږ پښتانه د دغه شریعت نه چې قرآن او حدیث کې بیان شوی د هغې نه موږ ناخبره یو الله وایي چې نیټه ختمېدو ته نږدې ده نو اوس دوو کې یو کار وکړه که د ارادې واپس کولو ته خو په ښایسته طریقې سره که نه نه دی لګي نو بیا په ښایسته طریقې سره پرېږده ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا او ما بندوي دوی لرا د پاره د ضرر ورکولو لتعتدوا دې د پاره چې تاسو زیاتې کوئ دا الله وایي چې داسې کار به ورسره نه کوې چې بنده کړي دی د څه دپاره د نقصان ورکولو دپاره لکه څنګه چې عبدالله بن عباس نه نقل دی او نورو علماو نه وی کان الرجل یطلق المرأة وی یو سړي به ښځې له طلاق ورکو نو کله چې به د عدت د وخت په ختمېدو راجعها بیا به یې راواپس کړه ضرارا لئلا تذهب الى غیره نو دا به دې ښځې له نقصان ورکو چې دا بل میړه پسې لاړه نه شي او بل چا سره نکاح ونه کړي بیا به یې له طلاق ورکو نو چې کله به عدت ختمېدو ته نږدې شو بیا به یې راواپس کړه بیا به یې طلاق ورکو او دا طریقه و نو الله منع کړو دلته چې داسې کار به نه کوئ صفا خبره وکړه که ورسره ژوند تېرېږي خو صحیح ده که نه تېرې نو هم پرېږده ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه او چا چې وکړو دا کار نو یقینا د ظلم وکړو په خپل ځان څنګه ظلم وکړو د الله حکم ونه منو ولا تتخذوا آيات الله هزوا او منی سی آیتونه د الله په ټوغو سره ګوره که مسله راله چې رکسات مخکې ته هماوي د الله د آیتونو نه حکمونو نه الله وایي ټوغې مه جوړوئ او ځکه حدیث کې راځي امام ترمذي امام ابن ماجه امام ابو داود راوړی دی چې ثلاث جدهن جد وهزلهن جد درې خبرې دي چې ګپې هم رښتیا دی او رښتیا هم رښتیا دی النکاح والطلاق والرجعه نکاح طلاق
او ښځه واپس کول. په دې کې داسې نه کېږي چې ما څه کو، ما ګپ لګو. دې کې ګپونه نه لګي، سیده خبره ده. یاره طلاق مه ورکو، ما خو هسې ښځې سره ګپ لګو جي. ته اوس ګپ لګې، په ګپ کې طلاق ورکړي. او ما جي په ګپ کې نکاح کړه، ما ښځه قبوله کړه په څه کې، په ګپ کې. په دې خبرو کې ګپ شپ هغه نه لګي. امام حسن بصری نے دې قول نقل دی، وی هو الرجل یطلق، وی دلته مراد هغه سړی دی چې ښځې له به طلاق ورکو، نو بیا به وي كنت لاعبا، ما خو ټوغې کولې. نو الله د آیت نازل کړو چې د الله د آیتونو نه ټوغې مه جوړوئ. واذکروا نعمة الله علیکم، او یاد کئی نعمتونه د الله په تاسو باندې. وما انزل علیکم من الکتاب والحکمة، او هغه چې رالیږلي دي الله په تاسو باندې د کتاب نه او د حدیثونو نه. الحکمه سنت ته وایي. یعنې الله وایي دې نعمتونو ته وګوره، احساناتو ته څومره احسان مې د باندې کړی چې دا مسلې مې درته ټولې واضحه کړي دي. د قرآن ته وګوره، د حدیثونو ته وګوره. یعظکم به، نصیحت کوي الله تاسو ته په دې سره، په قرآن او حدیث سره الله تاسو ته نصیحت کوي، زموږ دپاره رالیږلي دي. واتقوا الله، ویریږئ د الله نه، چې د الله نه یریږي نو بیا به د ښځې سره ظلم نه کوې. واعلموا ان الله بكل شيء عليم، او پوه شئ چې یقینا الله په هر شي باندې پوه دی. یعنی که ته هر څه کې الله ته د هغې پته ده. دا سوچ مه کوه چې یاره الله ته به د دې پته نه وي. ته چې دا ښځه تنګې، ته چې دا ظلم زیاتې کې، ته چې د ښځې حق نه ادا کې، که ښځه څه زیاتې کوي، په هر څه باندې الله پوهه دی. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، او کله چې طلاق ورکوئ تاسو زنانو ته ورسیږي هغوی نیټې خپلې ته. ګوره مخکې و وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، دلته هم دي فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، خو هلته فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ معنی دا چې نیټې ختمېدو ته ورسي. ځکه چې خاوني اخیری ټیم کم یو دی چې خاوني را واپس کولی شي، اخیری د نیټې دا وخت دی. ځکه به دغه وی دلته معنی فبلغن اجلهن نیټې پوره شي، یعنی عدت څه شو، ختم شو، یا نیټې ته ورسېده. دواړه خبرې صحیح دي. فلا تعضلوهن، ممنع کوئ هغوی لره ان ينکحن ازواجهن، د دې نه چې نکاح وکړي د خپلو زړو خاوندانو سره یا د خپلو خاوندانو سره. اذا تراضوا بینهم بالمعروف، کله چې رضایي په خپل منځ کې په ښه طریقې سره. ولې ما دا ووایي چې نیټه ختمېده یا ختمېدو ته نږدې کېدل؟ ځکه چې خاوند چې ښځه واپس کوي نو کېدی شي همدلته عدت کې واپس کړي، او کېدی شي عدت ختم شوی وروسته بیا د ده زړه له سره راشي او دا ښځې هم زړه له سره راشي او دی د عدت نه بعد واپس کړي. اگر که په نوي نکاح سره بیا واپس کوي، خو د دوو طلاقو نه بعد خو واپس کولی شي که نه، که نه شي واپس کولی؟ واپس کولی شي. او دې آیت کې دا مسله الله سړو ته بیان کړې ده چې مشرانو د ښځو ته، هغه سړو ته، که یو سړی راولېږي خپلې ښځې له یو طلاق ورکړي یا دوه طلاقه ورکړي او د عدت ختم شي یا ختمېدو وله یو دی دا ښځه واپس کوي، نو کله داسې کېږي چې عدت لا ختم شوی نه دی، دا ښځه خو د ده د نکاح نه پوره وتې نه ده که نه، خو مشران یې نه پرېږدي. دا ښځې هغه مشران نه نو دا څنګه او دا ولې او دا تا ته څه نه، حالانکې ښځه ګوره لا پوره د نکاح نه ده وتې، ځکه چې د عدت دوران کې دی
بغیر د نکاح نه راواپس کولی شي. دلته مشهور تفسیر دی چې د ښځې عدت ختم شو او خاوند بیا راشي وروسته ورسره نکاح کوي، نو دې ټیم کې هم منع کوي. اگر که ضمناً دا بله مسله پکې هم دننه راځي، ځکه چې دواړو حالاتو کې د زنانه مشران کله زیاتې کوي. نو د هغه سړي باره کې دا آیت نازل شوی دی. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما وایي چې یوې ښځې ته طلاق ورکړی شو، عدت یې ختم شو، بیا وروسته هغه خاوند زړه له یې سره رالو چې یاره دا ښځه واپس کومه، نکاح ورسره کوم، او دا ښځه ورسره هم خوشحاله ده. نو د دې ښځې دا مشران راولګي دا خپله جنۍ دا نه ورکوي، منع کوي، دا په هغې کې دا نازل شوی دی. او حدیث کې داسې راځي په صحیح بخاري کې دی چې معقل ابن یسار رضی الله عنه د دې یو خور وه، هغې له د هغې خاوند طلاق ورکړه، نو پرېښودې و، بیا د عدت پکې هم ختم شو. چې کله د عدت ختم شو نو دغه زوړ خاوند بیا څه وخت بعد راغی او دغه خپله زړه ښځې بیا واپس کړله. زړه ښځه ورته ولې وایو؟ عدت ختم شوی. نو هغه وایي نه، دا خو دله چې نه درکو. او بعضو روایتونو کې داسې راځي چې ده ورته ووایي چې یا لکع ای سپک انسانه، د خپل اوښي ته یې وایي اکرمتک بها وزوجتکها فطلقتها، ما تا له دومره عزت درکو، خور مې درله درکړه، تا طلاق یې کړه. یعنې سړي زړه ته دا خبر راځي چې ما دله ثابت انسان درکو او تاسې چل وکړو طلاق یې کړه. اگر که دا خبره داسې ښه نه دی چې سړی زړه راولي، ځکه چې صحیح د تا خو خور ورکړې ده، اوس داسې مسله راغله چې بله لار نه وه. نو لازم نه چې یو سړی به مثال کې تا له خور درکړي، د خور د اسمان نه راکوز شوې ده، که دا هر څه کېږي خو د طلاق ټکې به ته نه وي، کېدای شي بله لار نه وه. الغرض هغه نه ورکوله او قسم یې وکړو، وی په الله مې د قسم چې دا تا ته به نه راواپس کېږي. نو وی الله ته پته وه چې دا سړی رښتینی دی، او الله ته دا هم پته وه چې دا خور هم دا غواړي چې د خاوند ته واپس شي. ګوره یو خبره ته وکړم، کله نه کله موږ په د خپل غیرت او پښتو ته سوچ یې، خو هغه جنۍ غریبو ته هم سوچ نه وي. یعنې زموږ ټولو سوچ څه ته خپل غیرت او پښتو ته. لکه اوس یو سړي لور راشي کور ته او وی خاوند وهلی یم، دی ورته کښېنه زه ګورم در سره. هغه غریبه دا غواړي چې زه اوس واپس لاړی، دا خاوند دی ښځه د منځ کې والټه کول لازي، هېڅ خبره نه. یار برید ته وایي راته وایي زه ګورم چې تا څنګه بوځي، او دی به راځي معافي به غواړي، او دا غریب یې نه دی خبره. نو په پښتو او غیرت کې د چا ژوند تباه کړو؟ د هغه لور او د خور ژوند یې تباه کړو. نه ته ورته داسې ووایه الټه، ګوره هوښیار پلار داسې چې زه خیر دی لور دا کور کې راځي. ها اوس که ظلم او زیاتۍ شروع کړی نو ته هغه په یو طریقه پوهه که. په هر ځای کې خلک پښتو غیرت نشي راښکاره کولی. کله سړی اوږه کوزه وړي مجبورۍ د لاسه او د دې رشتې د ساتلو د لاسه، هر ځای کې سړی نه نیغ نیغ کېږي. ته خو په کور کې ناستې په ارام ډډه دې لګولې ده، او ته څه خبرې چې د لور په زړه بیا څه تېرېږي او د خور په زړه څه تېرېږي، او چې کور کې درته کېناسته بیا به یې وساتې ټول عمر، بیا به هم ته د خپلې ښځې سره لګیایي بنګ بنګ بکې په کمره کې چې دا راته هم ناسته ده. نو پرېږده چې دا خاوند سره یي، که جګړه نیمه پکې رالی څه چلو شو، پوهې کوی نه خیر دی بچیه. رسول صلی الله علیه وسلم ورغی په فاطمه پسې رضی الله عنها، دا د دنیا په لوڼو کې نازبینه لور وه ده، او تپوس یې ته وکړو ترز ویلې چې شو علي رضی الله عنه، وی هغه ما سره څه خبرې واړولې بهر ته وتېد. رسول صلی الله علیه وسلم پسې بهر ته ووتو، نو هغه مسیح نبوي کې په خاورو کې په شګو کې پروت. رسول صلی الله علیه وسلم ورته قم یا ابا تراب، پاسه د خاورو پلار، خاورو کې پروت، دا خاورې ټولې په دې ولو په دغه پروت پایسه. هغه بیا دا نوم دومره خوښ شو چې دی خپل کونیت وګرځو. دی ونیوي لور ته، ښه د پیغمبر د لور سره خبرې اړولي، زه به شي ورځم. ته د هغه نه څه زیات غیرتي خو نه یې، نه ستا لور د هغه د لور نه زیاته قدرمنده ده، اوچته ده.
کله سړی د رشتو ساتلو دپاره اوږه کوزه وړي او کله به ته په حق مې خو ته به غلی پاتې کېږي چې نقصان ونه شي. کله ګوره په سړي داسې حالات راشي که نه چې کارغه ته به هم باز وی، کارغه ته به څه باز به ورته، ټپوس ته به هم شاهین وی، صفتونه به بیا کې، ځکه چې سړی حالاتو ته ګوري چې یاره اوس څه چلو. په هر ځای کې چې سړی برید تاوی را تاوی نو ډېر نقصانات سړي ته ورسي، خصوصا د خور او د لور په مسله کې. جاهلیت په زمانه کې عربو به لور نه خوښول، یو د دې د لاسه وایي زمونږ د خلکو سره دشمنیانې دي او په منځ کې غټې خبرې راځي، دا لور خور چې به موږ ورکوي دوی د لاسه بیا موږ کمزوري شو. نو د لور خور د لاسه بیا سړی ډېره ګزاره کوي، بیا سړی څه کوي ګزاره کوي. سړي له به د خبرو چل نه ورځي او ستا په مخ کې به څه کوي خبرې به کوي او بس سړی غلی شي. سړی اوس څه وکړو که اوس ورسره زه هم ګرمېږم او زه ورسره هم شروع کوم نو صحیح ده، ما دی خو به لګېږو خو دلته منځ کې دغه جنۍ کور تباه شو، د هغې بچي دي، هغه بچي غریبانان نه د پلار طرف ته صحیح واوړي دوی نه د مور طرف ته شو. کنه زما د خبرې غلطي دا بېغیرتوب نه دی، دې ته حکمت وایي، دې ته هوښیارتوب وایي، دې ته څه وایي هوښیارتوب. ها غیرت او پښتو کې څوک سنډۍ را سنډۍ وایي بغیر د دې رشتې نه به وګورو، دا تېره منځ لرې کوي. لور سیټ ته که خور سیټ ته که راځه ستا د پښتو هم پته ولګي زما د پښتو هم پته ولګي. نو دوی وایي چې یاره زه خو معقل حکیم دا غیرت راغی چې ما دله دومره لور در کړه او تا خور در کړه او تا طلاقه کړه. خو هلته ښځې هم زړه کېدو چې واپس شي نو الله دا ایت نازل کړو، الله دا ایت نازل کړو نو معقل چې کله د آیت واورېدو داسې مؤمنان ښه امام ترمذي چې کوم روایت راوړی که ورسره داسې دي وی کله چې معقل ته وویلی شو چې الله داسې ویلي دي وی سمع لربي وطاعه زما رب چې څه وایي خو اورم هغه بلکل منم. هغه خپل اوښې راوغوښتو وی ازوجوکه دا خور مې دلم در کړه او عزت به دې هم کوو او خفه نه شي زموږ نه لکه چې الله ویلي. او چې کله د الله او د الله د رسول خبره راشي که نه بیا غیرتونه پښتو عزتونه هر څه به د خپو لاندې کوي، دې ته دینداري و. دې کې دغه مسله ده اذا تراضوا بینهم بالمعروف، کله چې رضا یې هغوی په خپل منځ کې په ښه طریقې سره، یعنې ښځه خاوند راضي دي بس واپس دي شي. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، دا حکم نصیحت کېدی شي په دې سره هغه چا ته چې ستاسو نه ایمان لري په الله او په ورځ وروستنۍ. هغه خلک په دې عمل کوي او دې نه نصیحت اخلي لکه څوک لکه معقل، ځکه چې ایمان په الله مضبوط و، ایمان د آخرت په ورځ مضبوط. ذلکم ازکا لکم واطهر، دا کار زیاتونکی دی ستاسو عزت لره او ښه پاکونکی دی. دې سره ستاسو عزتونه کمیږي زیاتیږي ډیریږي. د الله په شریعت کې عزت دی که نه، نو چې د الله د شریعت تابعداري دې وکړه عزت ته میلاو شو، پاک شوې د ګناهونو نه. او دغه شان اطهر ښه پاکونکی د معنا یعنی زړه به د غلطو سوچونو نه د دې ښځې هم پاک شي، د هغه زوړ خاوند به هم پاک شي چې په صحیح طریقې سره به یې رشته وشي. والله يعلم وأنتم لا تعلمون، او الله پوهیږي او تاسو نه پوهیږئ. الله ته پته ده چې خیر څه کوي، تاسو ته پته نشته، بله دا الله ته پته ده چې دغه خاوند په زړه کې څه دي او دغه ښځې په زړه کې څه دي. اوس دې نه بعد مسله بیانوي ماشوم له د پی ورکول. نو دا یاده کړئ دا خبره چې یو خو هغه مور ده چې هغه نه ده طلاقه شوې، هغه بچي له پی ورکوي که حق دی پې.
خو هغه مور چې هغه طلاق شي، ځکه چې طلاق مسله روانه نو د هغې سره دا مسله تعلق ساتي چې یو ښځه طلاق شي نو د دې ماشوم به څه کي، هغه پی چې څکي، نو د هغه میندو مسله الله بیانوي. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، او میاندې به پی ورکوي خپلو بچو ته 2 کاله پوره. لمن أراد أن يتم الرضاعة، د پاره د هغه چا چې غواړي چې پوره کړي موده د پی ورکولو. میندې به 2 کالو پورې پی ورکوي، یعنې دا د ماشوم حق دی چې 2 کالو پورې وله مور پی ورکړي. نو دلته یو څو مسلې، یوه 2 کالو پورې ماشوم له پی ورکول په دې دي ځکه چې 2 کالو کې دننه ماشوم د پیو نه فایده لري. 2 کالو نه به برک ماشوم له پی ورکول حرام نه دي، ورکولی شي ولا، خو فایدهمند نه دي ځکه چې بیا دی په پیو نه پایي، دی بیا خوراک غواړي. بله مسله، حرمت په رضاعت سره چې ثابتېږي هغه اله چې د ماشوم دا پی 2 کالو کې دننه څکلي، چې د ماشوم پی 2 کالو کې دننه څکلي. امام ترمذي یو روایت راوړی دی او باب هم په دې مسله تړی دی. باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين. باب دې په بیان د دې مسله کې چې رضاعت سره حرمت اله ثابتېږي چې 2 کالو کې دننه وي. اوس یو زنانه ماشوم له پی ورکړه، ماشوم د 3 کالو دی او 5 پیرې وله ورکړو، مورې شوه؟ نه. ولې؟ 2 کال نه وبره، خو چې 2 کال نه لاندې نو هغوی دپاره حرمت هغه ثابتېږي. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، او پاغه سړي چې بچے پیدا کړی شوی دی هغه لره څوک دی؟ دا پلار. خوراک د هغوی دی او جامه د هغوی د عرف مطابق. خوراک د چا دی؟ د مور. د مور، ځکه چې دا خو د ده په نکاح کې نه ده که نه، نو د پی ورکولو په مقابله کې به څه ورکوي؟ جوړه جامه به ورکوي، خوراک به ورکوي، څومره به ورکوي؟ الله وی بالمعروف، د عرف مطابق. یعنی هغه زمانه کې چې کومه طریقه چلیږي په هغې دې عمل کوي. دلته یو بله فایده، وعلى المولود له، او د چا دپاره چې بچی پیدا کړی شوی دی، د بچي نسبت ګوره پلار ته کېږي، دا بچی د ده دپاره پیدا کړی شوی دی او بچی د پلار رسي، د مور نه. جدا مسله ده. اوس موږ دلته هغه فقهي مسایل نه بیانو چې د سن التمییز دپاره یا د هغې نه زیات وخته پورې چې ماشوم ته د مور ضرورت وي نو مور سره به وي، نور حق د پلار دی. خو د دې ځینې دا مسله راوځي چې بچی نسبت چا ته کېږي؟ هغه پلار ته کېږي، مور ته نه، ځکه چې وعلى المولود له پیدا کړی شوی د ده دپاره. لا تكلف نفس إلا وسعها، تکلیف په نه ورکړی کېږي هېڅ نفس ته مګر په اندازه د طاقت د هغه. یعنې دا نه چې په پلار باندې دومره خرچه کېږي چې هغه د هغه د اوچتولو نه وي، چې صحیح ده زه به وي دې ماشوم له پی ورکومه خو ماله به د میاشتې 2,000 روپۍ راکوي چې هغه د هغه د اوس نه، هغه د اوس نه باري. الله وي داسې مه کوئ، یو نفس باندې دومره بوج ایښوده پکار دي څومره چې د هغه په وس کې. لا تضار والدة بولدها، ضرر به نه ورکړی کېږي مور ته په سبب د بچي د هغې. لا تضار والدة بولدها، ضرر به نه ورکړی کېږي مور ته په سبب د بچي د هغې. دې کې بل قرت دی لا تضارو، نو لا تضارو او لا تضار،
فرق دی کی څه دی؟ لا تضار نهی ده، ضرر به نه ورکوئ مور ته په سبب د بچي. لا تضارو ضرر به نه ورکړی کیږي، خبر دی، خو دې کې معنی د نهي پرته ده. او دا قرت امام ابن کثیر، ابو عمرو او یعقوب، هغو قرت کې دي لا تضارو والدة بولدها. څه مطلب دی چې مور ته به تکلیف نه ورکړی کیږي؟ دا یو جواب دی. او دې تنګي دا یو جواب شو. یا په وړو وړو خبرو تنګول څنګه چې قاري صاحب وایي چې تا داسې وکړو، تا دغه وکړو، تا داسې، یا په خرچه کې ورسره نښتئ، یا یو کار د هغې د وس نه دی او دی پې کوي، نو مور ته به نقصان نه ورکوي د بچي د لاسه. ولا مولود له بولده، او نه د بچي پلار ته په بچي د هغه سره، پلار ته به هم تکلیف نه ورکړی کېږي چې مور یې هسې تنګوي، یا پی وله ورکولی شي ورګزاري کوي ورته چې زه وله پی نه ورکوم، یا د پیسو مطالبه ډېره کوي، یا نورې داسې قصې راوباسي چې هغې سره هغه د ماشوم هغه پلار څه کوي، هغه تنګوي. نه دواړه به یو بل نه تنګوي. وعلى الوارث مثل ذلك، او په وارث باندې لازم دی په مثل د دې کار. وارث ته د ماشوم، وارث ته د ماشوم چې کم دی، که پلار یې نه نه، که پلار یې بیا خو خبره واضحه ده، تره به یي یا به رور یي یا به بل څوک یي، بل څوک وارثانو کې خو به څوک یي که نه، نو هغه به هم بیا په مثل د دې کار کوي. نو مثل کې دوه خبرې راړي، یو خرچ خوراک به ورکوي ځکه چې دا کار د ده په پلار لازم وکړه، دویم نو تنګول به نه کوي، څنګه چې د ده پلار له تنګول نه و په کار د ده مور لره، نو دغه شان وارث به هم د ده مور نه تنګوي د دې ماشوم د لاسه. او زمونږ بچی دې کته کو، زمونږ بچی دې بره کو، دا داسې او دا دغه نه داسې به راکړه. فإن أرادا فصالا، نو که چېرته اراده وکړه دواړو د پیو نه د پرې کولو، فصالا د ماشوم مور پلار دواړو اتفاق وکړو چې د 2 کالو نه مخکې د ماشوم د پیو نه پرې کوو، او په دې کې ورته مصلحت ښکاره شو. کله مصلحت دی کې عن تراض منهما، سره د رضامندتیا د دواړو نه، دواړو پکې راځي، وتشاور او مشورې د دواړو نه، دواړه به مشوره هم کوي، راضي به وي، ځکه چې بچی د مور راوړی دی او د پلار لی راوړی دی، نو د دواړو د خبرې حق شتي. دې نه دا مسله هم راووته چې په بعضو خبرو کې د ښځو سره مشورې پکار دي، خو ما بعض خبرې ووي داسې نه چې د کور مشره یې جوړه کړي او یو نیم سړی جو معمولي خبره او ډزه یو ښځې ته ډبو یا هغه یو داسې او یا هغه ډېرې خبرې سړی کوي نه ښځې ته، لږ داسې یو لیول سړی ساتي، دا خبرې د ښځو نه دي. او نه زه هره خبره کې به تا سره یو مشورې بس اوس ښځې ته وایي که زه دلته د دوکان کوله وکړم نو هغه د دوکان نه غریب څه خبره ده، هغه ستا د کار نه او ستا د مزدورۍ نه څه خبره. دا مشوره د هغه چا سره وکړه چې په دې قصه پوه، خو د کور مسله ده مشوره وکړه، د بچي په باره کې څه خبره ده مشوره وکړه، رشته د بچي ده مشوره وکړه، د پیو مسله ده مشوره ورسره وکړه، ماشوم د بیمارۍ مسله ده مشوره ورسره وکړه، د هغه د تربیت مسله ده مشوره ورسره وکړه. خو هغه خبرې چې بهر دي او خالص ته سړو دي، هغې کې مشورو ته ضرورت یا یو کار داسې دی چې شریعت تا ته ووایي که ته د ښځې نه مشوره اخلې دا ډېره مزه کوي، لکه شریعت تا ته وایي چې مور پلار سره څه کوه ښه کوه، او دې ښځې ته وایي چې ستا څه خیال دی وایي کومه او که نه الله وایي کوه،
رشته د رور سره ساته دی به ښځې ته وایي ستا څه خیال دی رور سره تعلقات وساتم که پرېږدم الله وایي رشته وساته ته د ښځې نه تپوس کوي چې رشته وساتو که نه داسې پسې بیا ځه نو الرجال قوامون علی النساء را به چې سورة النساء کې سړي مشران دي نو مشر له نه ده په کار چې ځان د خپل کشر مرتبې ته راکوز کړي د سړي یو روب داب هغه په کار دی نږدې وخته پورې زموږ د دې مشرانو به صحیح دی چې د هغوی نه غلطیانې مې شوي دي زه دا نه یم چې د هغوی ټوله طریقه صحیح وه ښه ظلمونه تېم شوي دي مشرانو خو دا دی چې یو مقام به و کور کې خاندان په منځ کې و مشر به راغه به ټول به غلي ناست سړی به کور ته راننوت ښځه غریبه به غلي وه ډېرې خبرې به بچو نه شوي کولی ډېرې خبرې به ښځو نه شوي کولی سړی ناست او سړي پورې مزه داسې کوي چې دې کور ته راننوځي چې محسوسه شي چې څوک راغلی دی نو زه غریب کور ته ځي او راوځي هېڅ پته یې نه لګي لکه څنګه چې یو ماشوم کور ته ننوځي او رانوځي هېڅ پته یې نه لګي دغه شاید دا غټ سړی ثابت سړی کور ته ځي او راوځي او هېڅ فرق نه محسوسېږي چې څوک راغی او که څوک لاړ نو کله نه کله مشورې به کې په هغه مسلو کې چې زنانه ته د هغې باره کې علم وي فلا جناح علیهما نو نشتي ګناه په دواړو که د ماشوم مصلحت پکې یو د دوی پې رضا یو مشوره وکړي نو څه ګناه پې نشته وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم او که تاسو غواړئ چې رضایي میاندې ونیسئ دپاره د بچو خپلو یعنې اوس هغه مورې ووایي چې زه نه ورکوم پی او یا دا چې بل خاوند ته واده کېږي او بل خاوند وله د دې اجازت نه ورکوي یا داسې نورې مسلې راغلي نو الله وایي تاسو د خپلو بچو له بیا رضایي میاندې نیوی شئ فلا جناح عليكم ننشتي گناه پتاسو اذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف کله چې پوره ورکوئ تاسو هغه مال چې تاسو مقرر کړئ د عرف مطابق دغه رضایي مور له هم څه کې هغه مال به ورکوې کوم چې مقرر شوی دلته یې د عرف مطابق خواوشا خلکو ته وګورئ چې هغوی په داسې حالاتو کې څه ورکوي حقه ورکه واتقوا الله ویریږئ د الله نه خیر هم دې احکامو په دې منځ کې بار بار الله ویریږئ د الله او چې کله د الله نه یریږي نو د الله د پولو به بیا خیال ساتي واعلموا ان الله بما تعملون بصیر او پوه شئ چې یقینا الله په هغه عملونو چې تاسو یې کوئ لیدونکی دی د الله نه څه پټ پناه نشته یره پرته ده دې کې خوشحالي هم ده اوس بله مسله الله بیانوي چې یو ښځه د خاونې مړ شو نو دا به عدت تېروي 4 میاشتې لس ورځې حکمت دې کې دا دی که په خېټه باندې حمل وي نو چې هغه معلوم شي داسې نه بیا د بچي نسبت بل چاته وشي نو بچي کې روح کله اچولی کېږي چې 4 میاشتو شي دا 10 ورځې سره ورځې زیاتې کړي کله میاشت کې کمی راشي اسلامي میاشت کې کله صحیح 10 نه صحیح کمی یو کم 10 شي نو د هغې دپاره 10 ورځې په شریعت زیاتې کړي بل حکمت دا دی چې خاوند یو لوی رشته ده د ښځې سره معمولي څوک خو نه دی مړ نو صبر وکړه شریعت وایي ښځې ته یو 4 میاشتې 10 ورځې تېرې کړه ځکه چې یو ثابت سړی خاوند مړلی نو کو الله اجازت ورکړي چې صحیح ده عدت ته ضرورت نشتي 4 میاشتې 10 ورځې او چې دی نه بس بل خاوند سره دې واده کړي دا نو مناسب وه نه و مناسب یعنې پرون مړلی او نن ښځه څه کوي بل خاوند ګوري یا ځان سینګاروي خوشبویانې لګوي نه دي مناسب الله په هر کار کې حکمت وي دا د دې خاوند د رشتې قدر دی او بعض علما وایي که یو ښځه بل واده کوي
نو غالبا د څلور میاشتو لسو ورځو نه بعد د دې نه د خپل خاوند چې دغه تقریبا څه شي هیر شي. او دې ځای که به ته دا نصیحت وکړو تاسو ټولو ته، که په دې سوچ کې پرېوتی چې یاره که هر څه دي خو صرف زما دغه ښځه ده او دغه بچي دي او د هغوی دپاره خپل آخرت تباه کوې، نو ته ډېر په کمزوري لار او په غلطه لار روان یې. د ښځې سره هم ښه کوه، د بچو سره هم ښه کوه، خو خپل ځان مه هېروه، قبر کې به ته یوازې ګورې. او چې مړ شوې که نه، که ډېره د باندې دا ښځه مینې یو کال به دې یاد کړي، بیا دې سره څوک یادوي هم نه. دا بچي به دې یو هفته دوه کاله دې تا یاد کړي، بیا قصه ختمه شو. نو د دوی دپاره خپل آخرت مه تباه کوئ، ځان نه لیوني مه جوړوئ چې ځمکه او اسمان دې په ځان یو کړي دي. سهار هم دغه ورد کې ښځه او بچي، ښځه او بچي، ماښام هم دغه ورد کې ښځه او بچي او ښځه او بچي. صحیح ده، ښځه او بچي موږ به خیال ساتو، په موږ حقونه دي، خو موږ به کوشش کوو. الله څه وایي؟ قو انفسکم و اهلیکم نارا. ای ایمان والو بچ کوي څوک؟ ځانونه او بچي د اور نه. نو څوک یې مخکې ذکر کړي؟ خپل ځان د اور نه بچ کړه، د هغې نه بعد بیا راځي نور. بعض خلک غریبانان د سړي په زړه وسوځي، لګیا به نه دنیا وګټي نه آخرت وګټي. دنیا څنګه یعنې پیسې جمع کړي په ځان یې ونه لګي، دغه بچي پسې بیا خبرې اترې هم کوي الټا. او که ډېر ښه اولاد دي، غم د وخت تېرېدو سره کمیږي، دا قانون دی د الله. رو د سړي نه هغه خبره یېرې شي، په قصو کې پاتې شي. نو خپل ځان غم کوئ. اول نو ښځه به په دې څلورو میاشتو لسو ورځو کې د کوره نه وځي بغیر ضرورته، ډول سینګار به نه کوي، او صریح واضحه د نکاح پیغام دې ته لېږل څه دي؟ منع دي. واضحه د نکاح پیغام دې ته لېږل څه دي؟ منع دي. دا په عدت کې ده، او دا حکم د ټولو دپاره دی. ګورئ ښه، یعنې کمې زنانه سره چې خاوند نزدېکت کړی دی او که نه دی کړی ورسره، دواړو دپاره دا مسله ده. لکه یو سړی دی ښځې سره نکاح وکړه او نزدېکت نه دی شوی، او دا سړی مړ شو، عدت به تېروي. طلاقو کې ګوره چې نزدېکت نه شوی نو عدت پې نشته، خو دلته پې عدت شته. او ځکه امام ترمذي یو روایت راوړی، عبدالله بن مسعود رضی الله عنه تپوس شو چې یو سړی دی واده وکړو د یوه ښځې سره او مړ شو، خو مشکل څه دی؟ نه یې ورسره نزدېکت کړی دی او نه یې وله مهر مقرر کړی دی. اوس به څه کېږي؟ نو هغه دا وویل مهر به وایي دې ته پوره میلاویږي، مهر به دې ته پوره میلاویږي، خو مهر مثل څه مطلب شو؟ نور چې کومې خپلوانې د هغوی ته دې وکتی شي، دا به دې ته پوره میلاویږي. دغې طلاقه کړې خو هغه نه ده که نه، که نه طلاقه کړې ده او ته مړ شو. یو دا. دویم وعلیها العده، او عدت د خاوند د مرګ هغه به پوره تېروي. او دریم ولها المیراث، او په میراث کې به هم برخه راشي. درې مسلې ووي. ها د دې نه مستثنا چې کومه ښځه ده هغه ده چې د هغې په خېټه باندې بچی، ځکه چې هغه آیت عام دی وولاة الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن. او هغه زنانه چې په خېټه باندې بچی نو د هغوی نیټه کومه ده؟ د ماشوم پیدایش. په طلاق کې هم او چې خاوند ترې مړ شي دې عدت کې هم. بیا بعضو علماو دا ویلي لکه وایي دې کې به هغه لرې نیټې ته ګوري، لکه اوس یو ښځه ده په خېټه یې بچی ده او خاوند یې مړ شو، 4 میاشتې او 10 ورځې خو عدت دی که نه، او د دې د ماشوم 7 میاشتې بعد پیدا شو، نو اعتبار به څه له ورکوي؟ دغه 7 میاشتو له. خو نه، په دې کې صریح دلیل شته چې دغه ماشوم دا پیدایش د دې نیټه ده، اگر که ورځ بعد پیدا شي، اگر که مخکې مخکې. ولې ځکه چې آیت کې دي وولاة الاحمال، او هغه زنانه چې په خېټه بچي د هغوی نیټه دغه ده، په دې ته دلیل وښایو.
په صحیحینو کې دا حدیث ته صحیح بخاری صحیح مسلم کې چې سبیعه الاسلمیه رضی الله عنها کله چې د هغې خاوند سعد مړ شو نو د دې په خېټه باندې بچی و او بس یو څو شپې بعد د ماشوم پیدا شو نو هغې بس بیا ډول شروع کو سینګار یې شروع کو ځان به یې تیار نو په دې کې یو کس راغی چې د هغه نوم ابوالسنابل ابن بعکک هغه ورته یې ګوره دا تا څه کار شروع کړی دا ډول دی شروع کړی دی دا خو په تا باندې بند دي صبر وکړه 4 میاشتې 10 ورځې خو پوره شي که نه نو هغه وایي چې د سبیعه وایي چې کله ما ته یې داسې ووایي بس وایي ما پړونه او صادر مادر راواغوستو لاړم په رسول وسلم پسې وایي ما ورته چې یا رسول الله داسې طریقه وه او هغه راته ده ووایي وایي هغه ما ته ووایي چې ماشوم چې دې پیدا شو نو ستا د عدت نیټه پوره شوه او که چېرته چا سره واده کول غواړي نو واده کولی شي نو دا صریح څه دی دلیل دی که نه صریح نه دی صریح دلیل دی والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا او هغه کسان چې مړه شي ستاسو نه او پرېږدي ښځې يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا دوی به انتظار کوي په ځانونو خپلو 4 میاشتې او 10 شپې انتظار به کوي یعنې ځان به د واده نه بند کړی د ډول او سینګار نه به بند کړی ها د ضرورت دپاره کور نه وتی شي لکه علاج دپاره یا د سودا دپاره کور کې څوک نشتي او سودا اخیسته غواړي نو وتی شي خو بغیر ضرورته نه په دې کې بعضو خلکو هسې ډکوسلې د ځان نه رادننه کړي چې دا به سپومۍ ته نه ګوري او دا به د کوټې چټ ته نه خیږي او دا به چې دی نو صرف تورې جامې اغوندي داسې بې دلیله خبرې دي هر قسمه رنګ استعمالولی شي خو چې ساده ډول سینګار دې پکې نه کړي او حدیث کې راځي چې ښځې له نه دي جایز چې دا دی ان تحد على میت فوق 3 د 3 ورځو نه زیات په چا غم نشي کولی سوای د خاوند نه الا على زوج 4 أشهر و10 او سبحان الله یو حدیث کې داسې راځي په صحیحینو کې دی د الله دې رحم ته ګورئ چې ام سلمه رضی الله عنها وی یو ښځه راله او رسول صلی الله علیه وسلم ته وی چې ان ابنتي توفي عنها زوجها زما د لور خاون مړ شوی دی او د هغې د سترګو کې څه بیماري پرې راغلې ده نو رانجه لګولی شي رسول صلی الله علیه وسلم ورته نه 2-3 پرې هغې دا خبره وکړه رسول صلی الله علیه وسلم ورته داسې وویل رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته 4 میاشتې 10 ورځې انتظار دی په جاهلیت کې خو به تاسو 1 کال انتظار کوو چې الله د باندې رحم وکړو او 4 میاشتې او 10 ورځو ته خبره راوسته نو تاسو به کې اوس دا کیسې کوئ نشي چې ضرورت نه نشي تللی چې ضرورت نه نشي تللی ځکه چې پکار دا ده چې دا بل طرف هم دا خبره محسوس کی چې دا زنانه په یو عذر کې ده هر ځای کې سړی ګیلې میلې نه کوي د ځان نه د عقل خاون جوړول پکار دي لکه اوس زما خپله ده مثال او د هغې خاون مړ شو او زه بیمار شو دا رانله یاره زما تپوس له ته لږ عقل استعمال که د هغې خاون مړلی په عدت کې ده ګیلې به وروسته وکړي بیا 4 میاشتې 10 ورځې خو چې پوره شي که نو دغه شان موږ له پکار ده چې داسې وخت کې د سړي څه ته ګورو حالاتو ته ګورو ته به لازم دا دغه ثابتوي چې را دي چې راودي وځي چې داسې چې دا نور خلک دا سوچ وکړي په دې خبره باندې چې دې ته عذر دی راوتی نه شي نو بیا به زموږ په شریعت زموږ په معاشره کې بیا دا مسلې نه راځي
علماء د حج په باره کې خبره کوي چې د عدت په دوران کې حج له نشي تللی، د نورې مسلې خو لا لرې دي، ګیج د حکم د الله دی. نو بای کې بیا دا دی، هغه حدیث د منځ کې په ما باندې پرېږدو. هغه حدیث کې دا دی چې زینب دا خبر وکړه چې دا د ام سلمه لور ده. وی کله چې په جاهلیت کې د چا خاون مړ شو د یوې ښځې، نو دا به یې د کور نه بهر ته راویسته، یو غوجلې ته به یې وردننه کړه او هلته به ده اوسېده، یو ګنده کپړې به یې ورکړې، خوشبو به یې نه لګوله، او په دې حال باندې و چې یو کال به بې تېر شو، په دې ګندګۍ کې به او په دې کې به پې دا مهواریم راتله او هغه ګندګي به پې وه. نو په آخره کې چې کله دا کال به پوره شو، نو دې له به پچه یا غوشان په لاس کې ورکړو چې هغه به یې ګزار کړو، دې سره د دې اوس څه شو، د دې عدت پوره شو. او بیا به یې داسې چل وکړو چې یو سورلی به یې راوسته لکه خر، کله به یو ګډ راوستو، کله به یو مارغه راوستو. نو دی به د هغه ګندګۍ نه چې دی به بدن پورې لګېدلې وه، هغې نه به یې راواخېسته او په هغه زناور به یې راښکوده. دا د هغوی طریقه وه. نو کله به هغه ګندګي داسې زوروره وه چې هغه زناور یا هغه څاروی په ځي باندې مړ شو، او په دې کې به یې دا ښځه کېنولې وه څومره وخته پورې؟ یو کاله پورې. الله رب العزت اسانتیا راوسته او څه په نمونو اسانتیا. د هغوی دا مسله خو څه مسله نه وه. نو څلور میاشتې لس ورځې به انتظار کوي. فاذا بلغنا اجلهن، بس کله چې دوی ورسېږي خپلې نیټې ته. دلته اوس د نیټې ختمېده مطلب دی، یعنې چې نیټې ختمه شي. فلا جناح علیکم، نو نشته ګناه په تاسو باندې، فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف، پاغه کار چې دوی یو کی په خپلو ځانونو باندې په ښه طریقې سره. معنی دا کله چې دا نیټه پوره شي، نو که دا بیا ډول کوي یا بل خاون سره واده کوي، نو الله د زنانه دې مشرانو ته وایي چې په تاسو بیا څه ګناه نشتی، ځکه چې د اجازت هغې له چا ورکړی دی؟ الله ورکړی دی. والله بما تعملون خبیر، او الله په هغه عملونو چې تاسو یې کوئ خبردار دی. اوس دلته بله مسله راځي. یو زنانه د خاونې مړ شوی دی، 4 میاشتې او 10 ورځې عدت دی، او یو کس غواړي چې د دې سره نکاح وکړي، نو دی ورته واضحه خبره نشي کولی، مناسب نه ده. هغه په خپل هم په غم کې ده، او بله ده چې یو خاون مړلی ده، خاون قدر خو په کار دی دومره، الا تعریض کولی شي، او تعریض اشاراتو ته وایي، هغې وضاحت به راشي، خو تصریح نشي کولی، یعنی صراحتا خبره نشي کولی. دغه شان هغه زنانه هغه دریم طلاق چې وله ورکړي، چې دریم طلاق ورته ورکړي، عدت به څومره تېروي؟ 3 حیضه. د دې په دوران کې یو څوک ورته د نکاح نشي ویلی واضحه، او چې اولنی او دویم طلاقي هغې خو بلکل هغې کې نه تعریش دي نه تصریح شته، خو دا بل خاون په نکاح کې. اوس یو سړي ښځې له طلاق ورکړو 5مه ورځ ده، او یار ورته ووایي یاره نکاح لږ صبر خو وکړه، هغه خو د عدت په دوران کې ده. هغه زوړ خاون یې واپس کولی شي، زوړ خاون یې واپس کولی شي. نو هلته نه تعریش دي نه تصریح شته. البته طلاق باین نه بعد په عدت کې، او چې خاون یې مړ شي د هغې نه بعد عدت کې تعریض هغه شتي په اشاراتو سره خبره. ولا جناح علیکم فیما عرضتم به، او نشته ګناه په تاسو باندې په هغه الفاظو کې چې اشاره وکړئ تاسو په هغې سره. من خطبة النساء، د غوښتنې د زنانو نه. عبدالله بن عباس وایي چې وایي تعریض مثال داسې دی لکه یو سړی دا وایي چې د دې ښځې د مشرانو په مخ کې چېره بس واده ته مې اراده ده، هسې نیک عمله ښځه
او داسې ښځې او دغه نو دې کې اشارات دي هوښیار سړی پې پوه شي مشران په دې اشاراتو پوهې به شي بعض هغه دي چې اشارات نه تصریح ورته وکړي نه پوهېږي خو چې هوښیار سړی د عقل خاوند وي هغه په دې اشاراتو پوه شي چې دی چې دا خبره کوي نو د رښتې باس کوي او ګوره په دې خفګانونه نه وي په کار کله چې هم ستا کور کې خور لور ناستی نو خلک رشتو له راځي یو نو سړی په دې غوسه شي نو دا خو د دنیا رواج داسې روان دی چې کور کې د خور لور ناسته وه نو خلک به څه له راځي رشتو له به راځي او شکر ادا که چې څوک راشي لکه چې داسې ډېرې زنانه هغه بوډۍ شوې غریبانانې په کورونو کې څوک یې نه غواړي نو چې لا ستا د خور یا لور رشتې له راشي څوک په دې څه وکړه شکر ادا که او بعض علما وایي لکه داسې چې یو سړی داسې ووایي چې یاره بس چې داسې ښځه چې هغه داسې او دغه صفات په دې کې موجود دي نو دی اوس هم دلته اشاره کوي چا ته هغې ته کوي چې یعنې تا سره به زه واده وکړم او داسې نورې خبرې چې هغه تصریح نه ده اشارات دي او اکننتم فی انفسکم یا تاسو پټوئ په خپلو زړونو کې الله په دې تاسو نه رانیسي یعنې زړه کې دا دي چې یاره که دې ښځې د عدت ختم شو نو زه ورسره واده کوم په دې خبرو الله وایي زه تاسو نه رانیسم څومره مهربانه باچا دی او که داسې ویلی چې په دې هم رانیسم څومره به ګرانه شی دغې بیا موږ د زړه نه دا خبرې څنګه وشي دا خو انسان زړه ته راځي چېرې واده ورسره کوم نو الله وایي په دې تاسو نه رانیسم علم الله انکم ستذکرونهن الله پوه دی چې بېشکه تاسو به یادوئ دغه زنانه الله وایي ما ته پته وه نو ځکه دا ګناه مې رانه لرې کړه یعنې دا غزې تاسو ته یم چې الله سره د مستقبل علم دی د تېر شوي وخت علم د الله سره شتي ماضي د حال شتي د مستقبل علم الله وایي ما ته پته وایي تاسو به داسې کوئ یعنی زمونږ د پیدایش نه مخکې الله ته پته وه چې یاره دا داسې زنانه به خلک یادوي یا الله دا مسله اسانه کړه ولکن لا تواعدوهن سرا او مگر واده د نکاح مه کوئ د دوی سره په پټه پټې خبرې ګپ شپ د دې خبرو گنجایش هغه نشته د ښځې سره لینډ جوړ کړی دی او هغې سره لګیا دی او خبره هم پوره کړې ده چې زه به تا غواړم او هغه وایي زه صحیح ده دا نامناسب ناروا کارونه دي الا ان تقولوا قولا معروفا مگر دا چې تاسو وایي وینا نیکه وینا څه ده اشارات ولا تعزموا عقدة النکاح او تاسو مکله کوئ غوټه د نکاح حتى يبلغ الكتاب أجله تردي چې ورسي عدت مقرر نیټې ته کتاب نه مراد وخت د عدت چې کله د عدت پوره شي نو بیا غوټه د نکاح هغه کله کولی شي ګوره الله دې نکاح ته یعنې غوټه د نکاح یاده کړه چې دا نکاح داسې وړه خبره نه ده نو ګوره الله بیا منځ کې وایي واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم او پوه شئ چې یقینا الله پوهیږي په هغه څه چې په زړونو ستاسو کې دي فاحذروه نو ویریږئ د هغه الله نه واعلموا او پوه شئ ان الله غفور حلیم چې یقینا الله بخونکی صبرناک دی الله په هر څه پوهه دی چې د په دې زړه کې څه دي د دې اشاراتو مطلب څه دی که چېرته د دې ښځې سره پټه رابطه جوړه کړي پکې دلته الله وایي چې پټې وعدې به نه کوئ الله وایي زه په دې هر څه باندې پوهه یم نو اوس بله مسله ده یو سړی دی ښځې له طلاق ورکړو خو نزدېکت یې ورسره نه دی کړی نو چې نزدېکت یې نه دی کړی دا به په دوه قسمه وي دا زه خلاصه د دې مسلې بیانوم دا مسلې موږ ته واقع کېدی شي که نه بل چا دپاره دي صحیح ده باید څه ستاسو ذهن کې دی چې دا به بل یو قوم وي د هغوی به دا مسلې چې خاوند مړ شي ښځه به څومره وخت تېروي طلاق دا ټولې زموږ مسلې دي دا ټولې زموږ مسلې دي یو سړی دی ښځې سره یې نکاح وکړه
واده وکړو نزدېکت یې نه دی کړی او ښځه طلاق کړه منځ کې څه خبره راله هر څه چې رالو خو ده د خپله ښځه څه کړه طلاق یې کړه چې طلاق یې کړه نو دا په دوه قسمه یا به ورله مهر مقرر کړی یا به نه مقرر کړی نو که مهر یې ورله نه مقرر کړی او طلاق یې کړه جوړه جامه به ورله ورکوي د عرف مطابق ځکه چې تکلیف خو هغې ته څه نه څه ورسېد که جوړه جامه د خپل وس مطابق به ورکوي را به شي تفصیل او که مهر یې مقرر کړی نیم مهر به ورته پرېږدي او غوره څه دي چې دا باقي ورته معاف کړي یا دا ښځه ورته دغه نیم معاف کړي یعنې د ښځې دپاره مې یو غوره کار شتي د سړي دپاره هم شتي سړي دپاره غوره څه دی باقي نیم ورته هم پرېږده ځکه چې غریب راخو دې وسته به خپل نوم دې کړه که نه نکاح وشوه زوایه پوره ویسه او ښځه که د دې خاوند نه په دې نیکۍ کې مخکې کېده غواړي نو هغه دې څه چلو کړي دغه نیم دې ورته هم پرېږدي چې دغه هم راکړه وإن طلقتم لا جناح عليكم نشتي گناه پتاسو إن طلقتم النساء کچرت تاسو طلاقی کئی خزی خپلی ما لم تمسوهن ترسو چی تاسو نئی مسکڑی اگوی نزدیکتو مسرنی کرے او تفریضو لهن فریضا یا نئی مقرر کرے تاسو اگوی لر مہر مقرر او تفریضو دا تفریضو دا لم لاندی دے ما لم تمسوهن نو لم تفریضو لهن یعنی چی نئی مسکڑی تاسو اگوی یا نئی مقرر کرے تاسو اگوی لرا مہر ومتعون او فائدہ ورکی اگوی تا جوڑا جامع ورکی سمرا على الموسع قدره وعلى المقتر قدره پا مالدار باندی داغ پانداز دا و پا غریب بانی داغ پانداز دا سمرا مہربان رب دی که پا طولی یوشان کڑے ونو بیا بسوا بیا بگرانو سمرا چی دا قرآن وی کنه دا خپل رب سر بدی محبت دیری کی او داغا عظمت بدی پزڑکی خڑیری عبداللہ ابن عباس وی دا متعسط وی دا فائدہ وی که مثال اگر خپل دور خبره کی وی چی حالات خی یو خادم دی ولا ورکی خادم غټه خبرات او که غریبی نو درې کپڑی دی ولا ورکی او دغه شان باز وی چې دا یو شی دی باز وی بل شی عبدالله ابن عباس نه قول نقل هغه دي سي وی د ټولو نه اوچته متعده ده چې ته ولا خادم ورکی د هغې نه لاندې پیسې ولا ورکی د هغې نه لاندې جوړه جامه ولا ورکی معنی دا دی چې څومره ښه شی ورکولی شي ورېږه ځکه چې وړه خبره خو نه ده که نه وړه خبره ده وړه خبره ده که نه غټه خبره ده نو چې غټه خبره ده د دلجویۍ دپاره څه خو وله ورکه بیا که نه او ذکر سبحان الله دې سې راځي چې یوې ښځې ته وویلی شو چې تاله به دومره زره روپۍ درکړي د هغه وخت پخواني هغه د سرو زرو سپینو زرو پیسې چې وی تاله به دومره زره درکړي خاوند نو هغې وی متاع قلیل من حبیب مفارق چې یو حبیب رانه جدا کېږي که دا ټوله دنیا راکړي خو هغه لږه فایده ده نو که ښځې له سړی به ډېر سم ورکړي خو هغه څه دي هغه لږ دي نو دې ټیم کې د بخل نه کار اخیستنی پکار متاعا بالمعروف فائدی ورکول دی په ښایسته طریقې سره یا د عرف مطابق حقا علی المحسنین دا لازمه ده په احسان کوونکو باندې احسان دی که نه ولې احسان دی نه د خاوند سه احسان وکړو مهر نو مقرر او د جوړه جامه ورکړه احسان یې وکړو د ښځې سره ښه یې وکړو وإن طلقتمون
او کچرت طلاق ورکی تاسو هغوی ته من قبل ان تمسون مخکې د دې نه چې تاسو مسکئ هغوی لره وقد فرضتم لهن فریضه او مقرر کړئ تاسو هغوی لره مهر مقرر فنصف ما فرضتم نو نیم د هغه مهر دی چې تاسو مقرر کړی دی و دا کومه ښځه ده مهر مقرر دی نزدیکت ګوره دواړو سره نه دی شوی خو د دې مهر څه دی مقرر دی نو نیم مهر به دې ته میلاوي الا ان یعفون مگر که معافي وکړي زنانه چېرې دا نیم هم نه علم کله داسې درنه ښځه په سړي واوړي او یعفو الذي بيده عقدة النکاح یا معافي وکړي هغه کس چې په لاس د هغه کې غوټه د نکاح ده علي بن ابي طالب رضی الله عنه تپوس وکړي یو ورځ د شریح رحمه الله نه وایي دا څوک دی چې دا په لاس کې د نکاح غوټه ده وایي ما ورته چې ولي المرأه د ښځې ولي لکه پلار رور د ده په لاس کې د نکاح غوټه ده وی ما ته وی چې لا نه بل هو الزوج دې ځکه مراد څوک دی خاوند او مناسب څه دي چې خاوند مخکې شي چې کوم سړي سره د خپل عزت او د خپل یعنی آخرت غمي د دنیا او د آخرت د عزت غم ورسره وي په دې کې مخکې کېږي په ښځه باندې او چې ښځه د باندې مخکې شي یعنی سړی به وایي چې الله دا ځمکه کولاو شو زه به کې ورننوته طلاق هم تا ورکړو او هغه نیم مهر هم تا ته څه کړو هغه یې درته معاف کړو او لا مزه به ده وکړي چې تا ته زموږ خلکو سامانونو ته پراته وي که نه تلاجه وي زموږ پریزر په کار دی زموږ بس دې ته پراته وي دې ته ډډه لګولي ټول وخت یې دقې له تېر کړی چې ښځه به پتیله راوړي ګیلاسونه به راوړي مزه ده وکړي چې دغه راته هم پرېږدي ولاړ شي دغه هم شته نو معافۍ کې خیر دی ځکه الله وایي وان تعفوا اقرب للتقوى او چې معافي کوئ تاسو نو ډېره نږدې د تقوا ته ولا تنسوا الفضل بينكم او مه هېروئ احسان په منځ خپل کې دوه مطلبه دي یو را روان ژوند کې هم د یو بل سره احسانات کوئ دا نه چې د یو بل دشمنان شوئ زموږ د پښتو معاشره کې دی چې ښځه طلاقه کړه صرف دا دشمنه نه شوه د دې ټول خاندان دشمن شو او د دوی ټول خاندان د هغوی دشمنان شو الله وایي داسې به نه کوئ صحیح ده رشته ختمه شوه یو خبر راغلی وه خو د یو بل سره به احسانات هغه کوئ دویم مطلب یې دا دی ولا تنسوا الفضل بینکم یعنی تاسو چې یو بل سره کوم احسانات کړي د هغه هېر نه کوئ ان الله بما تعملون بصیر یقینا الله په هغه عملونو چې تاسو یې کوئ لیدونکی دی منځ کې الله د مانځه مسله راوړي حکمت هغه دا دی چې دغه حق د الله د بندګانو نو الله وایي زما حق درنه هېر نه شي او دویمه ده الله وایي صحیح ده د ښځو د بچو د حقوقو به خیال ساتي خو داسې نه چې دومره پکې ورننوځي چې مونځ اودس دنه پاتې شي لږ ساعت مخکې راته ما ووایي دا که خبره ده داسې نه چې د ښځې او د بچو حق دومره روالي په سر چې د الله حق دنه پاتې شي حافظوا على الصلوات خیال ساتئ د منځونو یا حفاظت کوئ په منځونو باندې د منځه حفاظت یعنې په خپلو وختونو یې کوئ پوره یې کوئ په صحیح طریقې سره یې کوئ والصلاة الوسطى او خاص په منځ منځني د دې ډېر خیال کوئ الله وایي نو دې ته وایي التخصیص بعد التعمیم دا منځنی منځ هم په دغه منځونو کې راغی خدای خاص ذکر کړو چې شان او مرتبه ده او په دې کې د علماو ډېر اقوال دي چې دا کم منځ دی خو راجح قول دا دی چې دا د مازدیګر منځ دی او دا د اکثرو صحابه کرامو او د علماو قول دی او په دې دلایل شته حدیث کې راځي چې کله رسول صلی الله علیه وسلم د خندق په ورځ د کافرانو سره په جنګ کې مصروف و
د هغې د لاسه د مازدیګر مونځ ته قضا شو نو یشغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر منګ یې د منځني مونځ نه مصروفه کړو چې هغه د مازدیګر مونځ دی ملأ الله قلوبهم وبیوتهم نارا الله دې د دوی زړونه او د دوی کورونه د اور نه ډک کړي نو دلته رسول صلی الله علیه وسلم په خپله وضاحت وکړي چې دا کوم مونځ دی مازدیګر د شپې دوه مونځونه دي او د ورځې دغه دوه مونځونه سحر او ماسپښین دا مونځ د هغې په منځ کې راځي دا داسې مونځ دی حدیث کې راځي امام مسلم راوړی دی من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله یا وتر أهله وماله چې چا نه مازدیګر مونځ پاتې شو لکه د ده اهل او عیال چې ټول تباه و برباد شو یو حدیث کې راځي فإنه من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله اعمال برباد شو یو حدیث کې راځي چې وی الله دا مونځ پیش کړو په نور امتونو باندې فضیعوها نو هغوی نه دا مونځ څه شو ضایع شو رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو نه ضایع نشي چا چې دا مونځ وکړو ضعف له اجره مرتين الله به الاجر دو چنده ورکوي نو دلته مراد کوم مونځ دی مازدیګر مونځ دی ځکه چې دا قیلولې نه بعدي او بله دا چې دغه ټیم د مزدورۍ یي مازدیګر کې دا بازارونه څه شي ګرمي او خصوصا چې کومو علاقو کې مارکیټونه وختي بندیږي بازارونه ماښام ته نږدې نو مازدیګر ډېر ګرم وي هلته نو ځکه دې مانځه تاکید دی وقوموا لله قانتین ودرېږئ الله ته عاجزي کوونکي غلي الله ته به غلی ودرېږئ حدیث کې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم وی ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس په دې مانځه کې د انسانانو چې کومې خبرې دي عامې بهر هغه دلته نشي کولی انما هي التسبيح والتكبير وذكر الله په مانځه کې یا تسبیح دی یا تکبیر دی یا د الله یادول دي نو غلی به ولاړ غلی ولاړ څه مطلب دی دغه نورې خبرې دی جواب دی غلی ودرېده مطلب دا نورې خبرې ټولې رالی عاجزي خشوع کم ملګري ذکر کړي غلی ودرېده مطلب یعنې هغه خبرې مه کوه کوم چې د مانځه نه بهر کېږي اوس یو سړی چې غلی ودرېږه نو قرت به پکې نه کې به پکې غلی پاتې شه مطلب د هغه خبرو نه چې هغه مانځه نه بهر دي الله اوس وایي چې دا مونځ دومره اهم دی که د جهاد په دوران کې تاسو ته د مانځه موقع برابر نه شوه چې قبلې ته مخکې مونځ وکئ جمع سره نو بیا چې په هر حال یې مونځ کوئ فإن خفتم فرجالا أو ركبانا که ویرېدئ تاسو د دشمن نه نو مونځ کوئ چې پیاده یا سوارئ په هر حال کې او چې په دې ځای کې مونځ معاف نه شو نو بل څه زیشتي چې هلته معاف شي دې ځای کې معاف نه شو مونځ بعض وایي زما په سر بوج وایي او بس داسې لږ وی لږ کار وګد شو لږ ټیکهدار او یو لږ انجینیر او لږ منیجر او کیسه ټوله په هغوی ورواړي چې د هغوی داسې او حدیث کې داسې راځي چې عبدالله بن عمر نه چې به چا تپوس وکړو چې صلاة الخوف د هغې تفصیل به راشي سورة النساء کې د یېرې دا مونځ څنګه دی نو هغه به ورته طریقه وښوه داسې به کوې داسې به کوې داسې به کوې موږ هم عامو درسونو کې تفصیلا بیان کړي نو بیا به وي فإن كان خوف أشد او که چېرته دا یره ډېره زیاته دغه مونځ پکې نه کېږي په دغه طریقو سره نو بیا چې په هر طریقه دې وکړو رجالا على اقدامهم او ركبانا مستقبلي القبلة او غير مستقبليها او غیر مستقبلیها قبلې ته مخې یا نه پیادهی که سوري که په هر حالي خو مونځ به کې رجالا او فرجالا معنی فصلوا رجالا مونځ کوي په روانه که پیاده او که سواری رجالا دا جمع ده د راجل په عربۍ کې هغه چاته ویل کېږي چې پیاده روان
فإذا أمنتم فاذكروا الله نو هر کله چې په امن شئ تاسو نو یادوئ الله لره کما علمکم لکه څرنګه چې ښودنه کړې ده تاسو ته ما لم تکونوا تعلمون د هغه طریقې چې تاسو پرې نه پوهېدئ د امن حالات ته باندې رالو جنګ څه شو ختم شو نو اوس مونځو که داسې لکه څنګه چې الله تا ته ښوولی ده پوره مونځ به کې نو کوم ځای کې ښوولی قرآن کې الله مونځ ښوولی حدیثو کې نو الله حواله ورکوي په څه باندې په حدیثو باندې نو چې د حدیثو نه منکر شوې نو دا مونځ به کوم ځای کې زده کې لکه اوس الله ته یو سړی زه قرآن منم زه صرف قرآن منم هسې شو قرآن کې دا مسله ده الله وی داسې مونځو کوي داسې مې یاد کړي لکه چې مې تاسو ته ښوولې اوس ما ته د منځه طریقه وایه قرآن کې ووایه لازم به څه ته واپس کېږي حدیثونو ته هغه طریقه چې تاسو پې نه پوهېدئ دا روان آیت دوه دا دغه طلاق سره تعلق ساتي او اسان دي وبه وایو والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا او هغه کسان چې مړه شي ستاسو نه او پرېږدي ښځې وصیة لازواجهم نو وصیت دې وکړي د ښځو خپلو دپاره متاعا الى الحول غیر اخراج دپاره د فایدې ورکولو تر یو کاله پورې غیر اخراج نه به یې ویستل د هغوی وصیة لازواجهم دا منصوب دی په دې سره فلیوسو ودې کې وصیت نو دې آیت کې دوه وضاحتونه دي یو قول د اکثرو علماو دی چې د آیت منسوخ شوی دی مخکې داسې وه شریعت کې مخکې مسله داسې وه چې د یو ښځې خاوند مړ شي نو دا به یو کال د خاوند په دې کور کې تیروي او که د یو کال په دوران کې دا اووته راووته نو هم څه حرج پکې نشته مخکې دا مسله داسې او په دې به خرچه کېږي وروسته دا مسله منسوخ شوه په څه سره څلور میاشتو لسو ورځو سره او منسوخ شوه په آیت د میراث سره میراث کې به ورته برخه میلاویږي صرف خرچې ته به نه ناسته دا د اکثرو علماو قول دی او دویم قول دا دی او ډېرو محققینو وله ترجیح ورکړې ده چې یو آیت محکم پاتې کېدی شي نو بیا دا غوره د دې نه چې موږ وایو چې دا منسوخ دی نو هغوی وایي دا مسله اوس هم شته نو اصل دا دی چې ښځه به څلور میاشتې لس ورځې دا به تیری عدت خاوندانو له پکار ده چې د خپلو خپلوانو ته وصیت وکړي چې که دا عدت تیروونکي نو کاله پورې پرېږدی شي لکه چې هلته وخت تېر کړی دی او احسانات دي نو یې دي خو که ووته نو څه حرج نشته نو دې سره آیت محکم پاتې کېدی شي فإن خرجن فلا جناح عليكم نو که چرته ووتې په خپله خوښه نو نشته ګناه په تاسو فيما فعلن في أنفسهن په هغه څه کې چې کوي دوی په ځانونو خپلو باندې د نیک کار نه یا د ښه کار نه مثال کې ځان له په حلاله طریقې سره نکاح کوي بل یو روا کار کوي دې کې اشاره د دې ته ګورئ د پښتنو غلط رواج یعنې یو ښځې خاوند مړ شو وی د دې تپوس به د سخر نه کوي دا مزه کوي ښه یعنې زه خو حیران یم چې دې دپاره به دلیل د کوم ځای نه پیدا کوو لکه یو ښځه خاوند یې مړ شو عدت څه شو ختم شو یو سړی وایي زما زړه کېږي چې زه دا جنۍ څه کړم واده اوس سخر نه تپوس اوس دا په کوم دین کې دي ما ته خو پته نشتي چې سخر د دې ولي دی دا ما ته پته نشتي که تاسو څه دلیل معلوم ما مې پوه کړه دا خو د هغه سړي په نکاح کې وه هغه مړ شو عدت تیر شو خبره یې څه شوه ختمه شوه اوس د دې خبره د چا په لاس کې ده هغه د دې د مشرانو په لاس کې دی چې هغه د دې اولیا دي دا نه چې سخر صاحب ته به واپس کېږي بعض وی لیور سره مشوره وکړه دا د پښتنو د جهالت هغه قیسې دي الله وی چې دا وخت تیر شي که دوی بیا وځي نو دې کې څه ګناه نشته والله عزیز حکیم والله زورور حکمت والده وللمطلقات متاع بالمعروف
او د پار د طلاق شو خزو فائدې ورکول دی په ښه طریقې سره حقا علی المتقین دا لازم د په تقوادارو باندې دي کې علماء دو وضاحتونه دي یو وللمطلقات واذا لام د استغراق د پار راشي یعنی هر طلاق شوی ښځه چې ده دې له به متعه ورکړي جوړه جامه نو دې کې ټولې رالي که هغه نزدېکت ورسره شوی دی او که نه دی شوی که هغې له مهر مقرر دی او که نه دی یو قول دا دی او بعض علما وایي چې نه دلته هغه مطلقات مراد دي د عهد دپاره دی هغه مطلقات چې څه چې نزدېکت نه وي شوی او مهر نه مقرر شي والله اعلم او که ټولو له سړی متعه ورکړي او فایده ورکړي نو سړي ته اجر میلاوي ځکه چې الله وایي د تقوادارو خلکو دا کار دی او دا پې لازم دی كذلك يبين الله لكم آياته دغه شان بیانې الله تاسو ته آیتونه خپل لعلکم تعقلون دې دپاره چې تاسو د عقل نه کار واخلئ عقل استعمالول غواړي هسې مه کښېنئ ګورئ زموږ دپاره به کوم نصیحت دی دا اوس دا یو نیم دغه شان ناسي دا بس نو اوس ما ته پته نشته او یو نیم چې دی دیوال ته ګوري او یو نیم بل طرف چې عقل دی نه استعمال کړی تر الله په کتاب باندې نشي پوهېدی نو عقل غواړي د الله د کتاب دا پوهه او د الله په احکاماتو باندې پوهه دا هم عقل غواړي په دې به اکتفا وکړو انشاءالله سبا به شروع کوو د 243 آیت نه چې رب العالمین پکې د بني اسرائیلو یو دو واقعې بیانوي چې هغوی نافرماني کړې وه ابا سبا به شروع کوو انشاءالله الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن باندې هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.